ملګرو انډیا ټیم په سریلانکا باندې تاریخ جوړ کو 310 سکور ډېر غټ هدف باندې میچ وکړو. سریلانکا ټول ټیم په 55 سکور باندې عمل ډیټیل د سره کوم چیرې زموږ لار صفه شو افغانستان او پاکستان ته. ملګرو ان شاء الله اوس کار کیږي د خیر سره. موږ ویو چې بیګا چې د افریقا او د نیوزیلند کوم میچ موږ چې افریقا وګټي، نن چې د انډیا او د سریلانکا کوم میچ موږ چې انډیا وګټي سریلانکا وبلی، نو ان شاء الله په مزه مزلار صفه کیږي افغانستان ته پاکستان ته. اوس سبا میچ افغانستان له ډیر زیات امپورټنت دی، ډیر زیات ضروري دی چې افغانستان هم میچ وګټي. نو د اخري کم ټیمونه چې دي انګلند، نیدرلند، بنگلاديش، سریلانکا دا مکمل اوټ شي، د دې چانس په مکمل ختم شي چې سبا افغانستان میچ وګټي، نیدرلند میچ وبلی. او دا دوه ټیمونه چې کم دي انډیا او ساوث افریقا اخو اسیم په ټاپ پوزیشن باندې دي. پاتې شو استرالیا، پاکستان، نیوزیلند او افغانستان. د دې ترمن باندې هغه میچونه روان. څومره چې نیوزیلند او استرالیا میچونه بیلی، نو افغانستان او پاکستان ته په دغه پوینټ ټیبل په کوالیفای مرحله کې ان شاء الله ځای پیدا کیږي. دعاګانې وکړو چې سبا افغانستان میچ وګټي، بل ورځ پاکستان میچ وګټي، چې نیوزیلند هم بهر، چې نیوزیلند هم کمزوري پاتې شي، چې نیدرلند هم کمزوري پاتې شي. نیدرلند ټیم هم دوه میچونه ګټلي دي، هغه په ښه پوزیشن باندې دی. افغانستان ټیم به د نیوزیلند ټیم کمزوري نه اخلي، ان شاء الله میچ به ګټي. دغه تازه پوینټ ټیبل سره کوم دوستانو د پوینټ ټیبل تاسو وګورئ، افغانستان او پاکستان دا ټیم بالکل په ښه پوزیشن باندې دي. او سریلانکا اوه میچونه تقریبا سریلانکا اوه میچونه وکړل، دوه میچونه ګټلي، څلور میچونه بیللي دي. دغه څلور ټیمونه مکمل بار شو، دغه څلور ټیمونه پاتې دي. نو اوس دعاګانې کوو چې نیوزیلند او استرالیا څومره میچونه بیلي، افغانستان او پاکستان ته مخکې چانس ملاویږي. سبانه میچ د افغانستان لپاره ډېر زیات اهم دی چې ان شاء الله افغانستان دغه میچ وګټي، نو افغانستان به 8 پوینټونه شي، د نیوزیلند او د استرالیا سره په پوینټونو کې برابر شي. ډېره غټه مزه به وکړي چې نیوزیلند او استرالیا سره برابر شي. او بل ورځ پاکستان میچ وګټي، د نیوزیلند او استرالیا او د افغانستان او د پاکستان پوینټونه به یو شان شي. خو دعاګانې وکړو چې نیوزیلند او استرالیا میچونه بیلي او دا دوه ټیمونه میچونه ګټي، نو مخکې به ان شاء الله کوالیفای کوي، آی سی سی سوپر 4 مرحله ته به کوالیفای کوي. دعاګانې وکړو چې افغانستان باقي میچونه وګټي او سوپر 4 ته کوالیفای وکړي. دا به ډېره غټه مزه وکړي. انډیا، ساوث افریقا، افغانستان او پاکستان ټیم په سوپر 4 مرحله کې راشي. دا به ډېره غټه مزه وکړي چې په اول ځل باندې افغانستان ټیم سوپر 4 کې داخل شي. نو ان شاء الله دعاګانې وکړو. دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ، نور ملګرو سره زموږ پیج د سره فالو کړئ. د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره نور خو لرئ. د الله په امان.